ډېر روژاتیان شته چې خپله روژه یې د ژبې په فساد سره فاسده کړې ده. تاسې پوهېږئ چې د روژې مقصد تنده او لوږه نه ده، بلکې د روژې مقصد تهذیب او تأدیب دی. ژبه که کنټرول نشي، تر لسو زیاتې خطاوې ځینې پېښېږي. د ژبې د خطایاو او ګناهو څخه حسابي یاستئ: درواغ، غیبت، نمیمت، چټیات، ښکنځل، فحش، د درواغو شاهدي، لعنت ویل، مسخرې، پسخند او نور داسې شیان دي. ډېرې داسې جملې شته چې بې له سنجشه او فکره تر خولې راوځي، بې له قیزې او مهاره تر خولې راوځي، خو خپل ویونکی یې د دوژخ په اور کې پر مخې غورځولی وي. ژبه د خیر او شر لار ده. بختور هغه څوک دی چې خپله ژبه یې د الله جل جلاله په حمد او ذکر کې استعمال کړه. په ژبه سره تسبیحات او استغفار وویل، په ژبه سره شکر ووایه او په ژبه سره توبه وایستل. خو افسوس دی د هغه چا پر حال وي چې په ژبه سره یې د خلقو پر شرف خبرې وکړې، په ژبه سره یې د خلقو زړونه زخمي کړه، په ژبه سره یې ادب او اخلاق ونړول. ای روژاتیانو، خپلې ژبې د الله په ذکر سره لمدې وساتئ، خپلې ژبې د ګناهو څخه پاکې کړئ، خپلې ژبې پر ښو الفاظو عادت کړئ. الهي موږ ستا څخه صادقه ژبې، سالم زړونه او مستقیم اخلاق غواړو.